نن د ماما ریکس د زوکړې ورځ ده. ډونا ریکس خپلې مور ته ښکلې ډالۍ برابره کړې ده. هغه دا ډالۍ په خپله تیاره کړه. بیا یې په یوه روښانه رنګه کاغذ کې وپیچله. هغه ډېره ښکلې ښکارېده. آیا هغه به د مور خوښه نه شي؟ مور به اوس په کور کې وي. ډونا ریکس ډالۍ ټېله کړه تر څو یې مور ته یوسي. هغه ډالۍ څو ځله ټېله کړه خو د هغې ډالۍ هیڅ حرکت ونه کړ. هغه دومره درنه وه لکه یو لوی فیل. ډونا ریکس خپل ملګري ښاغلي مسلز ته ورمنډه کړه او له هغه یې مرسته وغوښته. دا ډالۍ باید مور ته ولاړه شي. ښاغلي مسلز دا ډالۍ ښه زیاته ټېله کړه. ټېله یې کړه، ټېله یې کړه او ټېله یې کړه. ډالۍ لږ له خپل ځای څخه وښورېده خو هیڅ حرکت یې ونه کړ. ښاغلي مسلز او ډونا ریکس دواړو په ګډه ډالۍ ټېله کړه او بیا ډالۍ بالاخره له ځایه وخوځېده. دې ملګرو له خوښۍ چیغې کړې، هورا! ډونا ریکس او ښاغلي مسلز د ډالۍ ټېله کولو ته تر هغه دوام ورکړ چې دوی یوې سترې غونډۍ ته ورسېده. ښاغلي مسلز وویل، زه زیات ستړی یم. زه نور دا کار نشم کولی. ډونا ریکس له خپلې ملګرې مسلز څخه مننه وکړه او ښاغلي پیپر ته یې ورمنډې کړل تر څو ورسره مرسته وکړي. ډالۍ باید مور ته ورسیږي. ښاغلي پیپر خپل موټر راوړ. ډونا ریکس یوه ډبله رسۍ واخیسته او ډالۍ په موټر پسې وتړله. وروسته هغې ښاغلي پیپر ته نږدې د موټر سیټ ته خیز کړ او هلته کښېناستله. ښاغلي پیپر موټر وچلول او ډالۍ یې چې په موټر پسې تړلې وه کش کړ. دوی د غونډۍ سر ته پورته شول چې ناڅاپه موټر ودرېده. بیا ډالۍ هم ودرېده. ښاغلي پیپر وویل، بخښنه غواړم زما ګرانې ملګرې، زما د موټر ګاز خلاص شو. ډونا ریکس له خپل ملګري ښاغلي پیپر څخه مننه وکړه او له موټر څخه ښکته شوه. هغه د ډالۍ لور ته منډه کړه او ژر یې له موټر څخه خلاصه کړه. ډالۍ د غونډۍ تر بیخه ورغړېده. په داسې حال کې چې هغې منډې کړې او هڅه یې وکړه ډالۍ له غونډۍ ښکته خواته له رغړېدو څخه ودروي. چیغې یې کړې، د مور ډالۍ! ډالۍ باید مور ته ورسیږي. خو ډالۍ د غونډۍ له سر څخه په خورا تیزۍ تر هغه ښکته ورغړېده چې بالاخره د غونډۍ بیخ ته ورسېده. خو ډالۍ هلته ونه درېده. ډالۍ نور هم د سیند په لور ورغړېده. ډالۍ د یوې لویې کښتۍ مخ ته وغورځېده. ډونا ریکس خپل لاسونه وښورول او کښتۍ چلوونکو ته یې وویل، مهرباني وکړئ ودرېږئ. ستاسې په کښتۍ کې زما د مور ډالۍ ده. هیچا د ډونا ریکس اشارو ته پام نه شو او توند باد په چټکۍ کښتۍ نوره هم د سیند له څنډې لیرې یوړه.
ډوناریکس په داسې حال کې چې کښتۍ د هغې د مور ډالۍ له ځان سره یوړه وژړل. هغه له ځان سره په پس پس وویل اوس به مې مور ته د هغې د زوکړې د ورځې په مناسبت څه ورکوم. وروسته بیا تر هغه وخته پورې قدم ووهلو چې کور ته ورسېده او د دروازې مخ ته ودرېده. هغه نه پوهېده چې څه وکړي. یو ځل ناڅاپي ماما ریکس دروازه خلاصه کړه او ډالۍ په لاس کې نیولې وه. څه پېښه شول؟ ماما ریکس چې خپل نوم په هغه ډالۍ ولیدل چې په کښتۍ کې وه حیرانه شوه. هغه دقیقې د مخه چې ډوناریکس کور ته ورسیږي په چټکۍ مخکې له دې چې کښتۍ ولاړه شي ډالۍ راواخیسته. ماما ریکس وویل راځه چې دا ښکلې ډالۍ خلاصه کړو. د ډوناریکس زړه په داسې حال کې چې د هغې مور ډالۍ خلاصول لړزېده. آیا د ماما ریکس په ډالۍ خوښه شي؟ ماما ریکس وویل او دا څومره ښکلې ده. ډوناریکس د ماما ریکس ډالۍ خوښیږي. یوه لویه جالۍ چې د ماما ریکس لپاره له پاتو جوړه شوې ده ترڅو یې یوسي او له سبزیجاتو او هغو تازه میوو ډکه کړي چې د هر چا خوښیږي. دقیقاً هغه څه چې د ماما ریکس خوښېده.